سلام! د نن په درس کې به موږ او تاسې دا زده کړو چې څرنګه په انګلیسي ژبه کې خپل استعداد او توانایي بیان کړو چې موږ د یو کار استعداد لرو یا مو په تیر وخت کې درلودل او یا هم په نږدې وخت کې به لرو او همدارنګه په ادب او احترام سره د یو چا څخه غوښتنه کول به زده کړو. نو راځئ چې شروع یې کړو. So let's dive into the lesson. دا دوه لغتونه او دا عبارت د دې لپاره استعمالیږي چې موږ یو چاته خپل د استعداد، وړتیا یا توانایي په باره کې په اوسني وخت کې، په تیر وخت کې او په راتلونکي وخت کې څه ووایو چې موږ په تیر وخت کې کوم کارونه کولی سوای، د کوم کارونو وړتیا مو درلودل او اوس د کوم کارونو وړتیا لرو او همدارنګه په راتلونکي وخت کې موږ کوم کارونه وړتیا او استعداد لرو یا کوم کارونه سرته رسولی سو. نو راځئ چې هر یو جلا جلا تعریف کړو. Can. Can is used for present ability. Can د دې لپاره استعمالیږي چې موږ په حال یا اوسني وخت کې خپل توانایي یا وړتیا او یا هم استعداد بیان کړو. مثلا I can swim. زه لامبو وهلی سم، یعنی زه د لامبو وهلو وړتیا لرم، استعداد یې لرم، زه کولی سم. نو I can swim، زه لامبو وهلی سم. اوسنی وخت ښیي، یعنی اوس مهال، په اوس مهال کې. I can drive. زه موټر چلولی سم. She can play football. دا فوتبال لوبه کولی سي. We can sing. موږ سندره ویلی سو. نو دا هغه څه و چې موږ په اوسني حال کې دا کارونه کولی سو. او همدارنګه منفي جمله د can سره یو not ور اضافه کوو، یعنی زه نسم کولی په اوسني حالت کې زه د دا کار وړتیا نه لرم، نو د can سره یو not اضافه کوو او لنډیز یې can't دی. مثلا I can't swim یا I cannot swim. زه لامبو وهلی نسم، یعنی زه استعداد یا وړتیا نه لرم. I cannot drive یا I can't drive. نو زه موټر چلولی نسم. She can't play football. دا فوتبال لوبه نسی کولی. او همدارنګه we can't یا we cannot sing. موږ سندره نسو ویلی. او که چیرې مو د یو چا د استعداد یا وړتیا پوښتنه کول can صرف د جملې سر ته راوړو. Can I swim؟ آیا زه لامبو وهلی سم؟ Can I drive؟ آیا زه موټر چلولی سم؟ Can she play football؟ آیا دا د فوتبال لوبه کولی سي؟ او همدارنګه can we sing؟ آیا موږ سندره ویلی سو؟ نو can د اوسنی وخت یا حال وخت لپاره و چې زه په اوسني وخت یا حال وخت کې دا کارونه کولی سم. خو که چیرې د تیر وخت په باره کې خبرې وکړم چې زه فلانی او فلانی کارونه په تیر وخت کې مې کولی شوی، نو د could څخه کار اخلو. Could د can تیر حالت دی. Could is used for past ability and it's the past form of the can. مثلا I could swim. ما لامبو وهلی سوی. Now I can't. اوس نسم وهلی. نو could د can تیر حالت دی، یعنی په تیر وخت کې د نن څخه د مخه، د نن څخه مخکې، پرون یا وړمه ورځ یا یو کال مخکې یا هر څومره چې مخکې و، خو د نن څخه د مخه په تیر وخت کې I could drive. ما موټر چلولی سوی په تیر وخت کې. شاید اوس یې چلوی سم یا نه، خو په تیر وخت کې مې دا استعداد درلودل، دا وړتیا یا توانایي مې درلودل چې موټر وچلوم. I could drive. She could play football. دا د فوتبال لوبه کولی سوی. We could sing. موږ سندره ویلی سوی په تیر وخت کې. could هم منفي حالت د can په شکل یو not مخې ته ور اضافه کوو. could not یا couldn't مخفف دی. مثلا we couldn't swim yesterday. موږ پرون لامبو نسوی وهلی، یعنی پرون مو وړتیا نه درلودل. because it was cold. ځکه هوا یخ و. She couldn't play football. دا د فوتبال لوبه نسوی کولی. I couldn't drive a car. ما موټر نسوی چلولی په تیر وخت کې. او همدارنګه he couldn't sing a song. دی سندره نسوی ویلی. او همدارنګه که چیرې پوښتنیز جمله جوړو یا هم غواړو پوښتنه وکړو چې په تیر وخت کې یو چا دا کار کولی سوی یا نسوی کولی، نو د can په شکل could د جملې سر ته راوړو. یوه خبره مو په یاد وي چې هر کله موږ غوښتل
د چا د استعداد په باره کې پوښتنه وکړو او could د جملې سر ته راوړو نو موږ د could پر ځای کوج تلفظ کوو. could نه تلفظ کوو. could کولی شو تلفظ یې کړو خو که چیرې غواړو خبرې مو ډېر طبیعي په نظر ورسیږي لکه د هغه چا چې مورنۍ ژبه انګلیسي ده نو هغوی د پوښتنیز په حالت کې کوج تلفظ کوي نو موږ هم باید کوج تلفظ کړو صرف د پوښتنیز حالت کې. په بیانیه او منفي جملو کې کوډ تلفظ کیږي خو د پوښتنې په حالت کې کوج. مثلا could she sing a song؟ آیا دا سندره ویلی سوای؟ could I drive a car؟ آیا ما موټر چلولی سوای؟ او همدارنګه could she play football؟ آیا دا د فوټبال لوبه کولی سوای؟ او could we swim؟ آیا موږ لامبو وهلی سوای؟ په همدې شکل could she drive me to school؟ دی مې تر مکتبه رسولی شي؟ تر دې ځایه مو دا زده کړه چې په انګلیسي ژبه کې څرنګه په اوسني یا تیر وخت کې خپل وړتیا یا استعداد یا توانایي بیان کړو. خو که چیرې اوس وغواړو چې ووایو چې موږ په راتلونکي کې دغه کارونه کولی سو یا نسو کولی نو هغه به څنګه وایو؟ اوس نو که چیرې یو ماشوم وي او دی د یو کار استعداد یا قابلیت نه لري ځکه دی ډیر ماشوم یا کوچنی دی او دی غواړي چې ووایي چې کله زه لوی شم په راتلونکي کې به داسې وکړم یا هسې وکړم نو راتلونکي لپاره د راتلونکي استعداد یا قابلیت یا وړتیا لپاره چې کله موږ غواړو په راتلونکي کې خپل وړتیا یا استعداد یا قابلیت بیان کړو په انګلیسي ژبه کې د will be able to phrase یا عبارت څخه کار اخلو. کله چې موږ غواړو دا ووایو چې په راتلونکي کې به زه به دا کارونو وړتیا یا استعداد یا قابلیت لرم یا هم نه لرم نو will be able to phrase څخه کار اخلو. مثلا I will be able to swim. زه به وکولی سم چې لامبو ووهم. will be able to یعنی په راتلونکي کې زه به وکولی سم. I will be able to drive. زه به وکولی سم چې موټر وچلوم. will be able to یعنی وبه کولی سم. She will be able to play football. دا به وکولی سي چې فوټبال لوبه وکړي. او he will be able to speak English. دی به وکولی سي چې انګلیسي خبرې وکړي. دا هم د نورو په شکل د منفي حالت لپاره د will څنګ ته یو not اضافه کوو یا هم won't چې د will not مخفف دی استعمالوو. مثلا I won't be able to swim یا I will not be able to swim. زه به ونه کولی سم چې لامبو وهم. I won't be able to drive. زه به ونه کولی سم چې موټر وچلوم. او she won't be able to speak English. دا به ونه کولی سي چې انګلیسي خبرې وکړي. او همدارنګه he will not be able to sing a song. به ونه کولی سي چې یو سندره ووایي. او د سوالیه جمله جوړولو لپاره will د جملې سر ته راوړو. be able to خپل پر ځای پاتېږي. مثلا will I be able to swim؟ آیا زه به وکولی سم چې لامبو وهم؟ will I be able to drive؟ آیا زه به د دې توانایي یا استعداد ولرم چې موټر وچلوم؟ او همدارنګه will she be able to speak English؟ آیا دا به وکولی سي چې انګلیسي خبرې وکړي؟ او همدارنګه will he be able to sing a song؟ آیا دی به وکولی سي چې یو سندره ووایي؟ په همدې شکل تر دې ځایه پورې موږ او تاسې can تیر حالت could او همدارنګه will be able to په معنا او استعمال یې پوه شولو. اوس نو د could لغات وایي چې صحیح دی زه د تیر وخت د توانایي او استعداد د ښودلو یا نه ښودلو لپاره استعمالیدم خو زه سربیره پر دې په څو مختلفو ځایونو کې هم په نورو معناګانو باندې استعمالیږم. یعنی په ځینو نورو جملو کې د بل څه معنا او مفهوم ورکوم. زه ورته وایم نو هغه بیا څنګه؟ could وایي که چیرې دې غوښتل د یو چا څخه په احترام غوښتنه وکړې ما استعمالولی سې صرف زما څخه وروسته د یو ضمیر استعمال کړه. نو که چیرې موږ د یو چا څخه د یو شي غوښتنه په احترام سره کول غواړو نو could plus you استعمالوو. مثلا could you bring me a glass of water؟ ما ته د یو ګیلاس اوبه راوړلی سوای؟ په ډیر احترام سره مې غوښتنه وکړل ځکه مشر ورور یا میلمانه ناست وو. هغوی چې ولاړل چې بیا مو هر رقم ورته ویل هغسې غوښتنه وکړئ خو اوس دفتر کې یا رسمي ځای کې یاستئ نو باید په ادب او احترام سره غوښتنه وکړو. could you open the door؟ دروازه دې خلاصولی سوای؟ could you turn on the lamps؟
ګروپان دې چلنوی سوی. نو could plus you چې موږ ویلی سو could you، نو دا په احترام سره غوښتنه کولو لپاره استعمالیږي. که چیرې یو څوک ووایي Where is احمد؟ احمد چیرې دی؟ زه ووایم He could be sick. دی کیدای سي چې مریض وي. نو دلته could د possibility یا امکان درلودلو په معنا استعمال سو. He could be sick. امکان لري چې دی مریض وي. نو could د امکان درلودلو لپاره هم استعمالیږي. او که چیرې زه ووایم Could I go with you to park؟ آیا ستا سره پارک ته تللی شم؟ نو دلته مې اجازه وغوښتل. نو کله چې could plus I سره استعمال شي، could د I ضمیر سره استعمال شي، نو د اجازې د غوښتلو په معنا ده. مثلا یو هلک خپل پلار ته وایي Could I play with my friends؟ آیا زه خپل د ملګرو سره لوبې کولی سم؟ نو په احترام سره یې دلته اجازه وغوښتل. نو په پایله کې could plus you is used for polite request. could plus you د احترامانه غوښتنې لپاره استعمالیږي. could plus I is used for permission. could plus I د could څخه وروسته چې I راغلی وي د اجازې غوښتلو لپاره استعمالیږي. او همدارنګه he could be sick. دی کیدای سي چې مریض وي. In such cases is used for possibility. په دا ځایو کې د امکان درلودلو په معنا استعمالیږي. اوس نو تاسې خالي ځایونه په جمله کې ډک کړئ. په کومنټ کې ولیکئ چې وګورم آیا څه ناسم مو تر اوسه زده کړي که نه. ملګرو د ویډیو لایک مو هیر نشي. او که چیرې لومړی ځل دی چې زموږ درسونه ګورئ او غواړئ انګلیسي ژبه آنلاین زده کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او زنګوله هم در سره وشرنګوئ، په دې سره چې هر کله موږ یو نوی درس اپلوډوو یوټیوب به تاسو ته خبر درکړي. تر یو نوی درس په رحمان خدای مو سپارم. See you then.